پریز څه ته اوس ویل کېږي؟ پریز ما تذکره وکړله چې دا به ګروپ آف ورډز دي، دا په سنټنس کې یو فنکشن کوي. یوه دا خبره شوه. بله ډېره خبره شوه چې دا به کمپلیټ مینینګ نه لري، چې دا ځان له راشي سنټنس نه علاوه راشي، دې کې به مکمل مطلب نه وي پکې. او بله خبره په دې کې څه شوه چې په دې کې به سبجیکټ او ورب نه وي. چې سبجیکټ او ورب پکې نه وي، آلریډي به دا کمپلیټ مینینګ نه لري، هغه ته به ویلی بسم الله الرحمن الرحیم. Today we are going to talk about praise. نن په دې ویډیو کې موږ یادو چې praise څه ته وایي، په ډېر آسان الفاظو کې به یادو او ډېر کنفیوزن ټاپک دی praise. ډېر خلک د praise په حوالې سره نه دي خبر. نو praise زه ډیفینیشن لیکم، به اگزامپل یې ورکوم، تاسې په آسان الفاظو کې پوهېږئ. زه ډیفینیشن ولیکم: praise a group of words. A group of words my definition will be a group of words with just one function in a sentence is called praise. praise هغه ته ویل کېږي چې دا د group of words دي او دا په جمله کې یو فنکشن وکړي، هغه ته به ویل کېږي praise ویل کېږي. ما تذکره وکړه چې دا به group of words دي، دا به یو فنکشن په سنټنس کې به یو کار کوي، هغه ته به ویل کېږي praise. په praise کې یوه دا خبره شوله، په praise کې بله دا خبره شوه چې that has not a subject and a verb. په دې کې به نه سبجیکټ پکې نه به ورب پکې، هغه ته به ویل کېږي praise ویل کېږي. زه دا بل ولیکم چې دې کې it lacks a subject and a verb. دې کې به سبجیکټ او ورب نه وي، د سبجیکټ او ورب کمی به پکې. it lacks a subject and a verb. دې ته به ویل کېږي praise. زه اگزامپل ورکړم، تاسو په آسان الفاظو کې پوه شئ. زه اگزامپل ورکړم، praise اگزامپل زه ورکړم. زموږ سره praise دا praise دی. a nice shirt دا زموږ سره یو praise دی، کمپلیټ مینینګ نه لري. دا praise دی، کمپلیټ مینینګ نه لري، دا زموږ سره یو praise دی. دا زه په سنټنس کې استعمال کړم، دا به زموږ سره کمپلیټ مینینګ اوس په سنټنس کې به پوره شي. زه وایم چې he is wearing a nice shirt. دلته چې موږ سره سنټنس ولګاو نو موږ له پوره مطلب راکړو. دا ځان له praise په دې کې پوره مطلب نه و، کمپلیټ مینینګ پکې نه و پروت و. دا praise دی، خو ما په سنټنس کې استعمال کوم. ما ویل چې he is wearing a nice shirt، هغه یو ښکلی شرټ اغوستی دی. نو a nice shirt دا praise دی، خو کم praise دی؟ دا noun praise دی. a nice shirt praise دی، noun praise دی. دې ته کوم praise ویل کېږي؟ noun praise. چې a group of words چې ډېر الفاظ راشي د noun کار وکړي، هغه ته به praise به وي، خو بیا به ورته ویل کېږي noun praise به هغه ته ویل کېږي. زه بل اگزامپل ورکړم، تاسو په اسانو الفاظو کې پوه شئ. زه اگزامپل ورکړم چې the white cat سپین پیشو. د سپین پیشو په دې کې خو پوره مطلب نه، سپین پیشو څنګه دی، نو دې ته ویل کېږي praise. دا praise دی، خو دې زه سنټنس کې استعمال کړم، دا به کمپلیټ مینینګ ورکړي. زه وایم چې the white cat is so cute. اوس کمپلیټ مینینګ ورکو. the white cat is so cute. سپین پیشو ډېر ښکلی دی. نو دلته دا سپین پیشو دا یو praise دی، خو دا کم praise دی؟ کار یې د noun وکړو، نو دې ته ویل کېږي noun praise. دا noun praise دی. دې ته ویل کېږي noun praise. نو زه بل اگزامپل ورکړم، تاسو په آسان الفاظو کې پوه شئ. زه اگزامپل ورکړم چې I go to mosque. زه جومات ته ځم. دلته زموږ سره praise کم یو دی؟ to mosque. دا زموږ سره یو کار یې وکړو، ایډورب دی، د ایډورب کار یې وکړو. group of words دی، دوه الفاظ دي، یو نه سوا دي، دې ته ویل کېږي group of words او کار یې د ایډورب وکړو. I دا سبجیکټ دی، go پکې ورب دی، دا یو الفاظ یو کار یې کړی، دې ته praise نه ویل کېږي. to mosque دا ایډورب دی، خو ډېر الفاظ دي، نو کار یې د ایډورب وکړو، دې ته ویل کېږي ایډورب praise.
ته ویل کېږي ایډورب پریز. زه بل اگزامپل ورکړم دې ځای کې زه اسان اگزامپل ورکړم تاسو په اسان الفاظو کې پوه شئ. زه اگزامپل ورکړم چې he is coming هغه را روان دی. دلته پریس کوم یو دی is coming دی ورب کار وکړو دا is هم ورب دی او coming هم ورب دی دا په ورب کې بیا هیلپینګ ورب دی نو دی یو کار وکړو هغه را روان دی دې ته ویل کېږي ورب پریس. دا په دې سنټنس کې ورب پریس شو. ما تذکره وکړله چې پریس څه ته ویلی کېږي او اګزامپل یې ورکړي تاسو په ډېر اسان الفاظو کې پوه شوي وئ. زه یو ځل بیا ریپیټ کوم تاسو ته به تاسو په اسان الفاظو کې پوه شئ. A group of words which does one function in a sentence it lacks a subject and a verb. پریس څه ته اوس ویلی کېږي پریس ما تذکره وکړله چې دا به group of words دي دا په سنټنس کې یو فنکشن کوي یوه دا خبره شوه. بله ډېره خبره شوه چې دا به کمپلیټ مینینګ نه لري چې دا ځان له راشي سنټنس نه علاوه راشي دې کې به مکمل مطلب نه وي پکې. او بله خبره په دې کې څه شوه چې په دې کې به سبجیکټ او ورب نه وي چې سبجیکټ او ورب پکې نه وي آلریډي به دا کمپلیټ مینینګ نه لري هغه ته به ویلی کېږي پریزو. اوس بل ما خبره وکړه بله خبره وکړه چې ګروپ آف ورډز راغلی او کار یې د ناون وکړو هغه ته به ویلی کېږي ناون پریزو. او کله چې یو ګروپ آف ورډز راغلی ډېر الفاظ رال او کار یې د ناون وکړو هغه ته به ویلی کېږي ناون پریز. او چې ډېر الفاظ رال او کار یې د ورب وکړو هغه ته به ویلی کېږي ورب پریز. او چې ډېر الفاظ رال او کار یې د ایډورب وکړو هغه ته به ویلی کېږي ایډورب پریز. او چې ډېر الفاظ رال او کار یې د ایډجکټیو وکړو هغه ته به ویلی کېږي ایډجکټیو پریز. نو پریز به زموږ څخه کم شي راتللی زه دلته ولیکم چې ورب پریز راتلی شي ورب کار به کوي د ناون کار به کوي ناون پریز به ورته ویلی کېږي د ایډجکټیو کار به کوي ایډجکټیو پریز به ورته ویلی کېږي او د ایډورب کار به کوي ایډورب پریز به ورته ویلی کېږي. چې ډېر الفاظ راشي د ورب کار یې وکړو ورب پریز. چې ډېر الفاظ راشي د ناون کار یې وکړو ناون پریز. چې ډېر الفاظ راشي ایډجکټیو کار یې وکړو ایډجکټیو پریز. او چې ډېر الفاظ راله د ایډورب کار یې وکړو هغه ته به ویلی کېږي ایډورب پریز.